پوښتنه اوس دا ده چې روسیې په رښتیا هم د امریکا پر ولسمشریزو ټاکنو کوم اغیز کړی که څنګه؟ د امریکا استخباراتي چارواکو پر مسکو تور لګولی چې د هیلری کلینټن نږدې همکارانو برېښنالیکونه یې حک کړي او پر انټرنیټ یې خپاره کړي دي. ځینې دیموکراتان باور کوي د دې کار موخه دا وه چې د میرمن کلینټن ټاکنیزو هلو ځلو ته زیان ورسوي او ستونزې ور جوړې کړي. ولسمشر اوباما تیره میاشت خپل روسي سیال ته ګوتڅنډنه کړې وه چې د امریکا له کورنیو چارو دې ځان لرې ساتي. لړواندې مې دته د انټرنیټي بریدونو په اړه زموږ اندېښنې روښانه کړې. همدارنګه داسې ځانګړې اندېښنې چې د ډیموکراټانو د ملي غونډې د هیک کېدو په اړه مو لرلې. ولسمشر اوباما اوس د بیا څېړنې امر کړی دا چې نه یوازې د 2014 کال ټاکنې چې ان تر 2008 کال پورې د انټرنیټي بریدونو پر لارو چارو موخو او همې بڼې ته د امریکا پر ځواب پکې غور وشي. مخکې له دې چې له دندې سره مخه وکړي دی اوس راپور پر خپل میز غواړي. ولسمشر له موږ غوښتي لږ څه سره په تړاو چې اوس پرې پوهیږو شاته لاړ شو. د مناسبو ګامونو د چارو په توګه هره شونې وسیله وکاروو. په 2014 کال کې مو استخباراتي ادارې پتهیلې چې ټاکنو کې مو له لاسوهنې سره په تړاو یو شوم انټرنیټي فعالیت سوی دی. ډونالډ ټرمپ وایي فکر نه کوي چې روسیې د هېواد ټاکنو کې لاسوهنه کړې وي. مسکو تل د دیموکراتانو د غونډې برېښنالیکونو حق کولو خبره رد کړې، خو ځینې ویره لري چې دا مسله به د امریکا د ټاکل شوي ولسمشر لپاره کوم لومړیتوب نه وي او مخکې له دې چې دی جنوري کې خپله دنده پیلوي دوی د ځوابونو غوښتونکي دي.